د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټېسټ سیالۍ بیا پای ته ورسېدل. د زمبابوې لوبډلې په لومړۍ پړنۍ کې د افغان لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړه چې 586 منډې جوړ کړې. بیا د افغان لوبډلو توپونې تراله. د افغان لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل. په دغه سیالۍ کې څه ناڅه باران هم ترسره شو. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 699 منډې جوړ کړې چې د زمبابوې لوبډلې څخه 114 منډې مخته شوه. د زمبابوې لوبډلې په دویم ځل سره یو ځل بیا خپلې توپونې ته دوام ورکړ چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 142 منډې جوړې کړلې چې دغه لوبه بیا پای ته ورسېدل. په دغه دویمه پړنۍ کې هم د افغانستان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړل چې ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځل او داسې علي محمد غضنفر بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به دویمه ټېسټ سیالۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په همدغه کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.